دسپړو سور تر قلالونه زه پیاما په پښتو کې کړم خبرې عجیبانه د اسمان سر کړم په مال دعا زرونه بې جانانه یوازې عجیبانه تل مدام مې په زړګي کې جانان ناست وي خو خپل زړه مانا دې لرې عجیبه نس چل د ناز ورځي نه د نیاز د غني جټې دلبرې عجیبه لیوني د خټو لوټو په ډېرې کې اکثر دوی کړې ملغلرې عجیبه نه زه فلسفي یم خلقه نه زه لیونی یمه یو غریب بچی زه د پښتون د پلار ګنې یمه یو غریب بچی زه د پښتون د پلار ګنې یمه نه زه فلسفي یم خلقه نه زه لیونی یمه یو غریب بچی زه د پښتون د پلار ګنې یمه یو غریب بچی زه د پښتون د پلار ګنې یمه واړه مې یاران د یو دشمن مې چرته نشته دی واړه مې یاران د یو دشمن مې چرته نشته دی زه د ځان دشمن یم په خپل ځان د ماړنې یمه بعضې ځای کې لږ بعضې کې ډېر یم خدای لوی کړی زه خیال مې د سبا دی پیدا شوی پرنې یمه خیال مې د سبا دی پیدا شوی پرنې یمه نه زه فلسفي یم خلکه نه زه لیونی یمه یو غریب بچی زه د پښتون د پلار ګنې یمه یو غریب بچی زه د پښتون د پلار ګنې یمه ذکر کوم د عزیز خادم صاحب چې راشي او موږ ته خپل خوندور شعرونه ووایي عزیز خادم صاحب جناب صدر او مشر مېلمه زما نورو قدرمندو عزتمندو مېلمنو او د شاه منصور پښتنو همزولو لیکوالو کشرانو مشرانو ټولو په سلام اندلیب صاحب شعر دی وای شرم ځان نه نه شرمېږي حیا کم کم پله لاړه شرم ځان نه نه شرمېږي حیا کم کم پله لاړه چې په ښکار موندلی نه شي وفا کم کم پله لاړه په چمن کې هی سوران دی د بلبلو چغار نشته نو حق حیران شم لویه خدایه خندا کم کم پله لاړه او هر څه ډېر دي کمې نشته خو نن د یار عادت دی چې به ورکړه بې بدلو سخا کم کم پله لاړه سپین لباس دی سپین دستار دی د ریا تسبیح په لاس کې مذهب چل شو واز دام دی تقوا کم کم پله لاړه نو وایي تا ویل مه خفه کېږه چې نن زم سبا به راشم عزیز هغه ستا عزیز دی دنیا کم کم پله لاړه بل شعر دی جی وای نصیب خراته معلوم ما خطا غختلا
خو نه مې جنت ترنه غوښته او نه مې دنیا غوښتله. معصومې سترګې د اوښکو ډکې نشم لیدی، ما د تنکي جانان سرو شونډو له خندا غوښتله. نو څومره جونګړو ته دې اور ورته کبلې شولې، فطرت موسکې او د چا تورې رڼا غوښتله. او د وخت د جبر لاسو څومره کلی عمر وړلې، څنګ به مې نه وزني پښتو مې د بابا غوښتله. وایي د وخت د جبر لاسو څومره کلی عمر وړلې، څنګ به مې نه وزني پښتو مې د بابا غوښتله. او که زندگی او بندگی دې د عدل بدل وي، عزیز د خپلې خوښې مرګ هم برملا غوښتله. یو نظم لکه وامه چې بلانوش د نظم عنوان دی. وایي بادنوش بلانوش سر کې څه عجب عجب خیالونه، چرته مست رنګین خیالونه او چرته دومره خوار فکرونه. دا سینه زما سینه سمندرونه پکې پټ دي، طوفانونه پکې پټ دي، سیلابونه پکې پټ دي، په سکون پکې پراته بلا موجونه پکې پټ دي. نو که په سترګو باندې راغلي دریابونه ورته څه دي، او چې ګوګل کې راایسار شي دیوالونه ورته څه دي. دا ګوګل چې مې ګوګل دی چار چاپېره پکې شور دی، د رنګ سوی مې حال وایي چې دننه پکې اور دی، او د زړه حال ته مې ګوري د تمامې دنیا تور دی. خو دا زړګی مې لوی زړګی دی، ستا یادونه پکې اوسي، د دې ټولې دنیاګۍ دا ټول غمونه پکې اوسي. څنګه وړوکې شانې ښکاري پکې څومره غټ غمونه، پکې خاورې خاورې کېږي څه بلا شی ارمانونه. د جانان په تصور کې سم خواږه خواږه فکرونه. نو روح یار سره ګاڼه دی مډنګ تش کوي خوبونه، ستا د خولې د بوسې پاسته په حرام دي نعمتونه. او دا چې دغه زړه مې تنګ شي، دا چې دغه زړه مې تنګ شي، په سینه کې بدرضا شي، سانیولې سانیولې راه ودر ته نه خطا شي، د ګلونو ګلزار پرېږدي چې بسر یې په سارا شي. نو د غم تورو تورو شپو کې د سپوږمۍ رڼا ته ګوري، چې وریځو کې پټېږي د یار دې ادا ته ګوري. او چې په لږ څه کې خوشحاله هېڅ په ډېرو یې کار نشته، د دنیا نه د بې نیازه چې په سر یې سرکار نشته، او د سارا تیږه خوشته دی که څنګلې د یار نشته. ستا د سترګو په کتو کې چې د خپله ځانه روغ دی، عزیز غلی چرته ناست دی، ستا د ټول جهانه روغ دی. یو غزل به راته ووایم بس ترنم کې اخري کې بس دی. ما پخپل دیا غم تاو دی ویلی زندباد، چه پما باندې انبار وی زپدی کی مخادا، چې پمینا مینا ګوري او پسترګو کې مسکې شي، بیا چې سترګې رانه اړوي ورانه وي په ما باد. نه پوهېږم چې څوک څنګه دا خپل زړه بل چاله ورکي، درد او غم فکر مې نه و ګرځېدمه بازاد. نو راشه وګوره او زاهده دا د چا د لاس تصویر دی، د سرو شونډو ښکلول دي د هغه د کمال داد. د انا تسکین بیا هم د عزیز او په خوله ونه شنو، که هر څو یې درله لاړم په ژړا او په فریاد.
نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي ساده زړګی مې لیونی شو رانه تا غواړي نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي د ښکلو ښکلو په خندلو باندې نه رغېږي د ښکلو ښکلو په خندلو باندې نه رغېږي د ښکلو ښکلو په خندلو باندې نه رغېږي چې رانه غواړي ستا د سرو شونډو خندا غواړي چې رانه غواړي ستا د سرو شونډو خندا غواړي ساده زړګی مې لیونی شه رانه تا غواړي نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي ستا د معصوم خواهش نظر شرمانونه زما ستا د معصوم خواهش نظر شرمانونه زما ستا د معصوم خواهش نظر شرمانونه زما فکر د خیر آواز کوي د یار رضا غواړي فکر د خیر آواز کوي د یار رضا غواړي ساده زړګی مې لیونی شه رانه تا غواړي ساده زړګی مې لیونی شه رانه تا غواړي د شپې تیاره کې بوږنوونکي وسوسې مې یاروي د شپې تیاره کې بوږنوونکي وسوسې مې یاروي د شپې تیاره کې بوږنوونکي وسوسې مې یاروي ګنې نو څوک دي چې خوبونه په رڼا غواړي ګنې نو څوک دي چې خوبونه په رڼا غواړي ساده زړګی مې لیونی شه رانه تا غواړي نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي ناصح چې وایي راته پرېږده د یادونو دنیا ناصح چې وایي راته پرېږده د یادونو دنیا ناصح چې وایي راته پرېږده د یادونو دنیا څومره په ډکه خوله عزیزه مانه ما غواړي وڅومره په ډکه خوله عزیزه مانه ما غواړي ساده زړګی مې لیونی شه رانه تا غواړي نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي والسلام هغه چې خلکو به وي نه رغېږي خبرې یار هغه سړی روغ شو هغه چې خلکو به وي نه رغېږي خبرې یار هغه سړی روغ شو اوس ستا په نوم اورېدو نه پوهېږي روغ شو صاحب شاه صابر صاحب دغه راغی یو نظم یې راته رایادېږي پوښتنه دغه به درته ووایم انګریزان صاحب د هغه کلي نه راغلی مېلمه د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایي د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه د خلکو فکر څنګه خیال څنګه دی اوس هم د هغه ځای لیکوال شاعران د افسرانو قصیدې وایي اوس هم د هغه ځای خانان ملکان ځان درنوي خپلې درنې وایي اوس هم د هغه ځای غریب ډله دی په ټوک ډوډۍ پردی حجرې ساتي په شاباسي باندې مرګونه کوي په شاباسي باندې مرګونه کوي شان د خانانو د شملې ساتي مجرمان اوس هم سپین سپېڅلي ګرځي افسران اوس هم رشوتونه اخلي سمګلران اوس هم د نوټونو په زور د چا ایمان د چا سرونه اخلي د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایه د هغه کلي حال څنګه دی اوس هم هلته کې اوس هم د عاشق زندګي په غم لړلو اسویلو کېږي اوس هم د مینې د مین زندګي په فریادونو په زبېرګو کېږي اوس هم د هغه ځای د ښکلو فرقه د عشق بود غواړي بهبود غواړي د فینانو نه ثبوت کوي د محبت د سر سود غواړي د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایه زما د لالي حال څنګه دی چېرته په لاره کوڅه کې ښکاري که نه څوک یې په خبره کې ستایي که نه زما غزلې به ترې هېرې نه دي د خپل ښایست سندرې وایي که نه رښتیا زما هغه یاران څنګه دي
د محبت په لاره سم دي که نه د غیرت اور خو یې مړ شوی نه دی په مینه هغسې محکم دي که نه د هغه کلي نه راغلی مېلمه وایه د هغه کلي حال څنګه دی چې څه بدلون پکې راغلی که نه زما خواري خو اوبو وړی نه ده زما خواري خو اوبو وړی نه ده زما خوارۍ څه ځای نیولې که نه هغه تودې جذبې سړې خو نه دي ما بلې کړې ډېوې مړې خو نه دي د سیف شاه صابر صاحب دغه نظم راته رایاد شو په دې ورپسې امان الله مان ده بلنه ورکوم چې راشي موږ ته خپل خوندور شي نو امان الله مان صاحب شوی دی ستاسو زمونږ اوس مشرانو له به راځو مشران به ټول په مینه باندې واورو حاجي مشرف صاحب هم زموږ سره دلته ناستې کوي خو هغوی به مونږ په غور باندې اوري د هغوی سره خوا کې پروفیسر اسحاق الحق صاحب دی شعر و شاعري داسې سړی راواړو سیماب صاحب و چې د هغه د پاکستان ټلویزیون نه هم مونږ ډېر اورېدلی دی کتلی مو دی ډېرې ناستې سعید صاحب د لیکواله راغلی هلته مو ورسره لیده کاته شوي وو او د کتاب نه هم مونږ لوستی دی ډېره ښکلې شاعري کوي نو عبداللطیف سیماب صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي موږ ته خپل خوندور شوي نو وایي مننه نیازک خان د مردان ملکن سواب او پېښور نه ټولو راغلو مېلمنو ته د خپل اړخه هم او د ټولې سوابۍ له اړخه په خیر راغلی وایم او مننه یې کوم چې دومره لرې مو دپاره راغلل او زموږ دا محفل یې ښایسته کړ د شاه منصور د قربانو ملګرو هم ډېره مننه کوم او ستاینه هم کوم یو دوه خبرې کوم د شاه منصور په حواله باندې چې ډېر پخوا راته نورالامین صاحب یو ځل یو خبره کړې وه چې دا شات چې خلک څنګه د شیشې د لوښي نه علاوه په بل څه کې نه کړي نو شاعري هم باید چې بعضو که خلکو ته واورولی شي نو د سړي سکون هم وشي او خوند هم ورکړي تسلي هم وشي زموږ یو موسیقار او سندرغاړی ملګری دی نو هغه ماته اکثر ذکر کوي دا هغه وایي چې په تېره ټوله سوابۍ او په خصوصي توګه شاه منصور داسې ځای دی هغه وایي چې دا زما پیشه ده موږ د پیسو دپاره کوو خو کله شاه منصور ته ما خلک هره ورځ غواړي نو زه به بغیر پیسو بغیر معاوضې ځکه ځم چې زه چې هلته کله محفل ته تللی یم کله هم شاه منصور ته نو ما ته هغه ټول ناست خلک هغه ټول آډینس راته داسې ښکاري چې دا سل په سل هم شاعران دي هم سندرغاړي دي هم موسیقاران دي ځکه چې هغه وایي په پښتو کې صرف او صرف سوابۍ داسې ځای دی چې هلته کې موږ نیم کلاسیکل او کلاسیکل هم ویلی شو او خلک یې اوري او دا زما په خیال باندې دا د ملګرو کوم ګروپ چې دی د بازو که ملګرو نورالامین صاحب دی اظهار صاحب دی نزار صاحب دی اندلیب صاحب دی او داسې بل ملګري مجلس ترې نه جوړېږي نو د دوی برکت دی چې دا د نظار صاحب راشي نو بس یو محفل جوړ شي او په دغه بهانه باندې زړو ملګرو سره ورو سره ټولو سره لیدل کتل هم وشي بهر ستاسو د ټولو ډېره مننه کوم او زه به داسې وکړم چې یو دوه مختصر غونډه کې مورا نظمونه وایم سره د دې چې هغه خو به زاړه وي دا لپانۍ د وختو دي خو ما به دې ویلي چې هلته په محفل کې نو زه یې اورول غواړم یو دوه نظمونه دا یو مورا نظم دی د دې عنوان دی د فرعون په کور کې زما د ستړي ژوند ریښې ریښې لمنې راښکه زما د ستړي ژوند ریښې ریښې لمنې راښکه زما د زړه کچه کچه ګولۍ وچولې زما د ستړي ژوند ریښې ریښې لمنې راښکه زما د زړه کچه کچه ګولۍ وچولې زما د ذهن په دوتر کې نیلامي شروع شوه ویلې وایه که د ورځې شپې دې څنګ تېرېږي زما د ذهن په دوتر کې نیلامي شروع شوه ویلې وایه که د ورځې شپې دې څنګ تېرېږي زما رازونو لیونو ګرېوې را پرانستلې زما د روح د پرهرونو شونډې وموسېدې زما رازونو لیونو ګرېوې را پرانستلې زما د روح د پرهرونو شونډې وموسېدې ما ویل واوره دا مې ژوند دا یې وداد دی یاره زه هره ورځ د یو فرعون په کور کې داسې مېلمه که یو مې خاندي یو بل جاړي مېلمستیا له ورځم زه هره ورځ د یو فرعون په کور کې داسې مېلمه که یو مې خاندي یو بل جاړي مېلمستیا له ورځم د ده دپاره ورځ ته شپه او شپې ته ورځ وایمه د ده غضب مې په شفقت کنځل دعا منلي بدو ته ښه وایم دروغو ته رښتیا وایمه ځکه چې دی مې درنګ په درنګ د ګېډې سور دوزخ ته د کائناتو د ازغو چاپې چاپې غورځوي د خپل کوربه د تاج محل په رنګینو دننه
د خپل لوګي په مړای باندې لاسونه ږدما هر ډوړی کې مې قربه یو وزغی راکوي هر ډوړی کې مې قربه یو وزغی راکوي د بېوسۍ دغه ازغی مې د خدای تعلقې داسې ورخښ شي چې زما د ژوند نوړی ته زما د خپلو وینو تکې سرې جامې واچوي نو ناشکره نه یم زه د رزق احترام پیژنم زه د پښتو د مېلمستیا معراج ته ورسېږم د خپل وینو زه ډکه نوړی تېره کړمه د ورځو شپو د زړګي سره سلسله دغه وي ورځ مې تمامه شي او بیا د خپل فرعون د لاسه تر بلې مېلمستیا پورې ساګانې شمېر مننه یم یو بل مورا نظم دی مختصر غونډه کې د هغې عنوان هم ما ایښی دی بې عنوانه چې سید صاحب یارانو بیا د وخت په سترګو سلایې راښکلو یارانو بیا د وخت په سترګو سلایې راښکلو بیا د ناچارو مجبورو په شونډو رقص کولو ویلې خلک پښتورګي په قیمت ورکوي ویلې اورو خلک وینه په پیسو خرڅوي زما ناڅاپه ځان ته پام شو زه کولی کېدم د خپل وجود په کائناتو مې نظر پرېوته زړه کې مې وې څومره غمیان دي د زړګو خاوندان لمدې لمدې درنې درنې وینې وجود کې لري چې خېټه چغه کوي نو ساس کې ورته وسسوي زړه کې مې وې څومره غمیان دي د زړګو خاوندان لمدې لمدې درنې درنې وینې وجود کې لري چې خېټه چغه کوي نو ساس کې ورته وسسوي ما خو په زړه دننه هر ساعت د چا په نامه ما خو په زړه دننه هر ساعت د چا په نامه چمان چمان ګټان ګټان د وینو داسې وشکل چې اوس مې وینه بې اثره بوی ترې نه راخېږي چې اوس مې وینه بې اثره بوی ترې نه راخېږي چې اوس مې وینه وزن نه لري قیمت نه کوي اوس مې د زړه کې مڅوک نه اخلي مزه یې نشته مننه یم ښه دی غزل دا یو غزل دی کې ستړي شو د خپلو یادو خولې ته کېناستو ستړي شو د خپلو یادو خولې ته کېناستو مونږ چې لیکلې وه هغې کیسې ته کېناستو ستړي شو د خپلو یادو خولې ته کېناستو مونږ چې لیکلې وه هغې کیسې ته کېناستو او لاړو څوک تور ژبې جوړ زموږ په کوڅه تېر شولو لاړو څوک تور ژبې جوړ زموږ په کوڅه تېر شولو رنګ یې ترې یوړو موږ سپېرې کوڅې ته کېناستو او موږ خو تیارو سره هم دا صفت پاللی دی موږ خو تیارو سره هم دا صفت پاللی دی هر پلو که لاړو خو د زلفو شپې ته کېناستو او اوړي کې مو ټک کڼه غرمه کې منډې والې دي اوړي کې مو ټک کڼه غرمه کې منډې والې دي ژمي کې مدام د یخې شپې سلې ته کېناستو او ما او یار بیګا په خوب کې زړونه را برسېره کړل ما او یار بیګا په خوب کې زړونه را برسېره کړل دغې لوړ چنار سره سړې چینې ته کېناستو او موږ د خپل وجود له سوري بشړه جلیابه شو موږ د خپل وجود له سوري بشړه جلیابه شو یا ظالمه موږ خویله دمې ته کېناستو مننه چې موږ د خپل وجود له سوري بشړه جلیابه شو یا ظالمه موږ خویله دمې ته کېناستو او کومې دروازې نه چې سیما به پاسېدلي وو کومې دروازې نه چې سیما به پاسېدلي وو وګرځېدو بیا هغې ته کېناستو یو غزل بل ویلی چې تېر کړو که مو تېره کړه جانانه چې تېر کړو که مو تېره کړه جانانه زندګي به مونږه هېره کړه جانانه چې تېر کړو که مو تېره کړه جانانه زندګي به مونږه هېره کړه جانانه د سیند غاړه دا سپوږمۍ ستا د قسم وي د سیند غاړه دا سپوږمۍ ستا د قسم وي ټول زړګی دې را برسېره کړه جانانه او دا مثال خو په مثال د برق د پک دی دا مثال خو په مثال د برق د پک دی دا رڼا موټي کې ګیره کړه جانانه او د ګنجي کیسه یې اوږده شپه بې پروا خوب د ګنجي کیسه یې اوږده شپه بې پروا خوب را په زړه دې هغه بیره کړه جانانه او دا دنیا خو بې وفا ده بې پروا ده دا دنیا خو بې وفا ده بې پروا ده څه به یوسي که چا ډېره کړه جانانه او زه ټالی وهم تندک خورمه غورځېږم زه ټالی وهم تندک خورمه غورځېږم ما نه دواړه لاس چاپېره کړه جانانه
زه ټالی وهم تیندک پر مغورځېږم ما نه دواړه لاس چاپېره که جانانه او راشه ستا نه به ستا ټول زخمونه هېر شي راشه ستا نه به ستا ټول زخمونه هېر شي که سیماب سینه برسېره کړه جانانه او یو غزل بل دی راسره ښې دا ویلی هر یو سړی د بل د په رښتیا د وینې تږی هر یو سړی د بل د په رښتیا د وینې تږی زه ستا د وینې تږی ته زما د وینې تږی هر یو سړی د بل د په رښتیا د وینې تږی زه ستا د وینې تږی ته زما د وینې تږی او د زړه درزا د دې نه سیوا بل څه نه وه د زړه درزا د دې نه سیوا بل څه نه وه راغلی د څوک ښار ته جوړېدیا د وینې تږی او ناشنا خو د زړه درزا د دې نه سیوا بل څه نه وه راغلی د څوک ښار ته جوړېدیا د وینې تږی او ناشنا خو په بازار کې غلي سره تیر شو ناشنا خو په بازار کې غلي سره تیر شو چې ګورم ناشنا دی د اشنا د وینې تږی او د نوي دور هر سوغات په ځان باندې پوره دی د نوي دور نورالامین صاحب د نوي دور هر سوغات په ځان باندې پوره دی له یو بله سیوا دی د حیا د وینې تږی او پښتون یم وطنه په ایمان چې ستا مجنون یم پښتون یم وطنه په ایمان چې ستا مجنون یم ستا د دښمنانو له پخوا د وینې تږی او سیما به په دا هسې ځای کې ژوند څنګه تېرېږي سیما به په دا هسې ځای کې ژوند څنګه تېرېږي چې چېرته د بیمار وي مسیحا د وینې تږی ډېره مننه ډېره مننه چې ته راځې نو بانې لږې نه دي د ځان نه جوړه څه قصه که راشه داسې ورک نه یم چې موندې مې نه شي دا یو څو کلي راپره که راشه ډاکټر خالدیار صاحب دغه دوه شعر او غزل یې دغه دی چې وخت رانه پلوسې ښې تودې وباسي زما د زړه نه ستا قیسې وباسي وخت رانه کړوسې ښې تودې وباسي زما د زړه نه ستا قیسې وباسي او دا چې رقیب راته بیا یادوي دا چې رقیب راته بیا یادوي هسې څه بل څه مې د خولې وباسي دا چې رقیب راته بیا یادوي هسې څه بل څه مې د خولې وباسي د ګناهونو سر هم دی ښو دی دا په جومات کې چې توبې وباسي د ګناهونو سر هم دی ښو دی دا په جومات کې چې توبې وباسي زیار به سبا له پر دې لاس ته ناست وي زیار به سبا له پر دې لاس ته ناست وي نن چې د خپل څادره خپې وباسي ډېره مننه دلته زموږ سره بل یو ککه پوهان د دې صوابۍ د سیمې نماینده دی بلکل موږ یې په سر سترګو قدر کوو مننې کوو چې راغلی زموږ سره دلته ناستې کوي نورالامین یوسفزی زموږ سره دی هغوی ته خواست کوم چې راشي او موږ د ګل او د بلبل کیسه سړه ده خو خوږه ده د ګل او د بلبل کیسه سړه ده خو خوږه ده د بم او د بارود کیسه تازه ده خو ترخه ده او د ګل او د بلبل کیسه زړه ده خو خوږه ده د بم او د بارود کیسه تازه ده خو ترخه ده او سرې شونډې شهلا سترګې دنګه پوزه هسکه غاړه دا ګل دی اړینه کې که په ګل کې اړینه ده سرې شونډې شهلا سترګې دنګه پوزه هسکه غاړه دا ګل دی اړینه کې که په ګل کې اړینه ده او د هغه ښکلي مخ په درته څه صفت بیان کړم د هغه ښکلي مخ په درته څه صفت بیان کړم سپوږمۍ راکوزه شوې ده په غېږ کې مې اوده ده او یو ګام دی چې په غرونو کې آباد دی لکه غرونه یو ګام دی چې په غرونو کې آباد دی لکه غرونه دا ګام ساده باده دی خو کیسه یې عجیبه ده او یو بل غزل شعرونه دي یو څو چې د فکرونو اندېښنه کې څومره زور دی او په جنون او په جذبه کې څومره زور دی او زما عقل او خیره دې لوله پکړل ستا د حسن په جلوه کې څومره زور دی او دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه دا تپوس د چا بوډا سړي نه وکړه د وختونو تنسته کې څومره زور یو هوښیار راته په غوږ کې داسې ووایي یو هوښیار راته په غوږ کې داسې ووایي په خوږه پسته لهجه کې څومره زور دی او د میوند میدان ګواه د دې خبرې د
د میوند میدان ګوا د دې خبرې د پښتو یو ټپه کې څومره زور د میوند میدان ګوا د دې خبرې د پښتو یو ټپه کې څومره زور او د وختونو گزارونه دی او دا د وختونو گزارونه دی او د پښتون نر سینه کې څومره زور د وختونو گزارونه دی او دا د پښتون نر سینه کې څومره زور دی او ستا امین نسپینې ګیره هیره نه کړه ستا امین نسپینې ګیره هیره نه کړه د وصال په هغه شپه کې څومره زور دی ډېره مننه ګلالي صاحب